د ببو زار ببو ولې سلامونه ستړي مشئ هیله ده چې روغ جوړ به راته یاستئ ښه راغلاست زما یوټیوب چینل خپرونو ته محترمو دوستانو د تل په څیر نن بس غواړم چې یوه ښکلې ځانګړې خپرونه تاسو ته وړاندې کړم هغه هم تاسو پوهیږئ چې چا سره ځانګړو ځواکونو سره قطعي خاص سره چې د دوی کوم کنډک چې دی په کابل کې CRU ورته ویل کېږي د دوی سره زه راغلی یم کونړ ته د تل په څیر باندې نور خپرونې به تاسو هم لیدلې وي په نظام کې ډېرې خوږې جالبې خاطرې ټوکې ټکالې سندرې لنډۍ هر څه راځي ځکه چې د وطن نه لرې مینه او احساس د وطن سره وي د کور کلي نه دی لرې شپې ورځې تېروي په سنګر کې دې سره خبرې اترې وکړو تاسو راځئ سلامونه ټول ستړي به شي ګلونو السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر سلامونه څال لرې ښاست دی په خیر خیرتي دی انشاءالله ښاست دی د وطن ګلونه هم دي ویاړونه هم دي ساله یې منځ کې ایښې وه شین چای وچه میوه او اتڼ ګرم اتڼ یې ورته وکړو ما ته هم ډېر زیات خوند راکړو خیر زه به هم ورسره لږ زر اتڼ وروسته کوم سلامونه ټول ته دی قومندان یې فکر کوم د دې کنډک د دې سره به خبرې اترې وکړم سلام تاسو ستړي مه شئ څه لرې ژوند شپې ورځې هر څه په خیر تېرېږي ډېره مننه چې ما ته دې موقع راکړله چې د اتلانو سره پروګرام وکړم ځان د یوټیوب زما د یوټیوب چینل مینوال ته معرفي کړه د ایوان نه بهر دې ګوري مهرباني دوهم سارن قماندان د بولوکې سي د کونړ ولایت ځانګړې قطعې شپې ورځې څنګه تېرېږي ژوند څنګه تېرېږي خپل په خوښه باندې راغللی دې نظام ته که د کور مجبوریت و یا د بل چا خوښه وه ټلیفون زنګ هم درته دی خو لږ د کور مجبوریت لږ د وطن مجبوریت او تاسو خو هغه د کونړ د ښایسته درې په غرونو واورې پرتې دي او دا ټول چې وینئ انشاءالله الرحمن په شوق ذوق راغلي او انشاءالله الرحمن موږ وطن سره مینه لرو او په فرد زمونږ د وطن مینه فرض ده نو چې زمونږ یو څاڅکی وینه په بدن کې نو موږ به خپل وطن نه دفاع کوو کور دې ودان نوم دې راته څه ویلې نوم مې دوهم سارن علي محمد پښتونیار پښتونیار صاحب که چېرته تا ته یو موقع درشي چې نوم دې چینج کړه کوم نوم دې خوښېږي کوم یو باندې بدلې وطن دوست کوم رنګ دې ډېر زیات خوښېږي ټول رنګونه مې خوښېږي د زړه رنګ دې د زړه رنګ مې بس دا کوم لباس مې چې اغوستی دا مې خوښ او مینه محبت دې کړی د عسکرۍ سره مې مینه او محبت کړې سالات سره ټانګونو وسایطو سره او نو مینه محبت بس مغه پاک پروردګار سره ده بس ډېرې د ګران سمسور افغانستان کوم ولایت دې ډېر زیات خوښېږي ټول ولایتونه مې خوښېږي په خاص کټ همیشه بهار همیشه ننګرهار همیشه بهار ډېر ښه که په ژوند کې یو چانس تا ته درکړل شي که نه د نړۍ غټه سرمایه‌دارۍ پیسه تا ته درکړل شي ته پرې څه کوې زه خدای نه شکرداره یم که ما سره پیسې که نه نو زما ته دغه ژوند خو په طور د مثال سوال یې که نه که چېرته غټ میلیاردر ته واوسېږې د دنیا ټوله پیسه تا سره څه وي لومړی کار به دې څه وي زما به لومړی کار دی چې زه مې دا خپل مظلوم ولس دا بیچاره چې اوس هم څه نه لري په واورو باندې پراته دي نو زه به دا سنبالوم واه زبردست ډېره مننه ته څنګه ته راته ښې شکر په خیر انشاءالله ته ښې ته راته خیرتي ده په دې نظام کې خو یو نیم ټوکه ټکاله سندره زمزمه هم کوي تاسو کې څوک شته دی انډا دی خپله دی ځان دې غلی نه ولې ټوله خبره دې سره ده ژوند څنګه دی نوم دې څه دی نوم مې حبیب رحمان دی حبیب رحمان تاسو د یوټیوب چینل خپرونې لارې زما پروګرام ګورئ د ځانګړو ځواکونو سره ډېر زیات خوشحاله یم چې کونړ ته راغلی یم
دای سره خبرې اترې کوم او تاسو ته دغه خپرونه وړاندې کوم. خپله د کوم ولایت یې؟ خپله هم د کونړ ولایت یم. خپله د کونړ د کومې ولسوالۍ؟ شیګر ولسوالۍ. څومره وخت کېږي نظام کې؟ 3 کاله مې کېږي نظام ته راغلی. 3 کاله نظام ته کېږي. څنګه دغه مینه او محبت در سره پیدا شو؟ والله بس وطن دپاره باید خدمت وکړو، باید وطن سره باید مینه ولرو. وطن مثال د خاورې د مور حیثیت لري، باید د دې مور قدر احترام وکړو. دا باید علم. جالبه خاطره دې په نظام کې څه ده؟ جالبې خاطرې خو ډېرې په نظام کې یو دا نه وایي چې لږ زره ورته وخاندو چې همیشه یې په شونډو باندې راځي، په زړه کې دې راځي، د خندا نه ورته شینې. خبره معلومه نه وي، د خندا نه ورته شینې. مهرباني. نه ټوکه ورته وکړو. ټوکه وکړه؟ داسې ونه وایه چې مثلا زه خپله ټوکه یم، څه ټوکه؟ مهرباني. تا د خپله یادې دي. ښځه ته ووایه یو 2 نفر ترسینو ویل راځئ دا دنیا ګورو چې دا څومره ده. نو هغې ویل زه صحیح ده چل پرېوال یم. نو هغه چې چېرته یو همداسې په منډه شوي دي، په منډه شوي دي. دا یو ته کندې تولیدل چې کندې تولیدلی دی، بل د هغه کله چې دنیا ختمه شوه مه راځه. ته چېرته ونه غورځېږې کله چې عملیاتو ته ځې شبکین خوا شوې چې ته ونه وایې دنیا دومره وه شپني عملیات همدومره نور مه راځئ بس دی. موږ شاوخوا بیا د شپې خپل وسایل دي. یوه وړوکې شانتې زمزمه وکړه چې مونږ ولیدونکي مسافر وروڼه دي زما د چینل د لارې ګوري، هغې ترېنه لږ خوشحاله شي، خوند واخلي. صحیح ده کوس. مهرباني. ټولو په اجازه. ستاسو اجازه ده؟ اجازه. ارشاد. یو چکچک ورته نه کوو؟ په جنازه کې مې ګل کې د ببو زار ببو ولې چې د لاس نښې دې په قبر کې ساتمه ببو کاشکې مرګ یې نه وې. واه زبردست. ډېره مننه. کور ودان خوشحاله شولم. چاپه وې؟ بس 3 بیت یې ووایه. خوشحاله الله راوړاندې که ورته دا وایي سړی اوس دې نه پرېږدمه ته راغلی دلته مسافر ورته پروګرام وړاندې کوي، وایي ټپه هم درته وایي. ورځه 3 بیت یې شه، 4 بیت یې شه. دقیقه خاص ثابتان څومره لالاندې کونړ ساتي خو دیو خو زمریان دي. دقیقه خاص ثابتان څومره لالاندې کونړ ساتي خو دیو خو زمریان دي. واه زبردست. واقعا ډېر زیات خوند یې وکړو. زمریان دي، اتلیان دي. ډېره زیاته مننه کوم. خوشحاله شولم. ستاسو ټولو په اجازه کور ودان. مننه. خدای هم راته ژوندي لره. کور ودان. ډېره مننه. مناسب مننه. عمل ته ودرېږه. هیله کوم کور ودان. مننه. ګلونو د دې سلا تاسو ګورئ، د دې دا لباس چې تاسو ګورئ دا بس ځانګړي ځواکونه دي، اتي خاص ورته وایي. نو ډېر زیات خوند یې راته راکړو. مننه چې تاسو یوټیوب چینل کې هم زما خپرونې ګورئ. تاسو کولی شئ خپل کومنټونه او خپل وړاندیزونه، پیشنهادونه، هر څه چې لرئ ما ته په کومنټ کې پرېږدئ او څه چې غواړئ تاسو ته بیا وړاندې کوم. ډېره زیاته مننه. خو زما د یوټیوب هغه سبسکرایب درنه هېر نه شي، هغه هم ځان سره سبسکرایب کړئ.